د کونړ سرکاڼو ولسوالۍ د کروندې سږکال د هندواڼو پراخې کرکیلې زرغونې کړي دي. د کرنې ریاست مسؤلین وایي په سرکاڼو سربیره خاص کونړ او څوکۍ ولسوالیو کې هم په 1500 هکټاره ځمکه هندواڼې کرل شوي چې اټکل کېږي 20,000 ټنه حاصلات به ورکړي. نو بزګران هم په دې باندې خوشحاله دي چې نور ولایتونو ته تخریج کېږي، جلال آباد ته، کابل ته، لغمان ته، نورستان ته، نو خامخا چې بل ولایت ته ځي بیا خوشحالېږي په دې باندې چې بازار یې ښه دی، یعنې ګران دی. زمونږ کارګر هم ورځي خواته مشورې ورکوي او کومې مرض پرې راشي لکه په دې علاقه کې هغه ته غوړکۍ ورته ویل کېږي، دا مرضونه دي که نه، نو کله دا پرې راشي زمونږ سره کومه دوايانې هغه ورته ورکوو، که موږ سره نه بیا نسخې ورته لیکو چې بازار نه راوړي. بل لور د دې ولایت کروندګر له ښو حاصلاتو خوښ دي او د بازار موندنې په برخه کې د اسلامي امارت هڅې د پام وړ ګڼي. او د پشت په علاقه مې د هندوانې کړي 15 جریبه ځمکه ده او ماشاءالله ښې هندوانې کړي دي او خوندور هندوانې دي. اسلامي امارت همداسې بندوبستونه برابر کړي دي او زموږ کار پرې روانېږي انشاءالله و بازارونه یې ښه دي. سږکال د هندوانو حاصلات ښه دي انشاءالله، زمیندار هم ته خوشحاله دی، تجار هم خوشحاله دی، کابل ته ځي، خوست، پکتیا، ټولو ځایونو ته ځي، حاصلات هم یو په دوه دي، ښه صحیح دي، ټول ته خوشحاله دي انشاءالله. کونړ خلک هم ته خوشحاله دي. نور کله نه سږکال یې ماشاءالله حاصلات ښه دي او ریټونه یې ماشاءالله ښه دي. زه هندوانې کابل دغه ته وړم، ګردیز ته، خوست ته، ډېر مال مې کابل ته ځي او ماشاءالله سږکال نه نور کلونه سږکال یې مطلب حاصلات هم ډېر ورکړي دي او جنسونه ریټونه باندې ښه خرڅېږي. که څه هم د هیواد د نورو ولایتونو په پرتله کونړ کې کرنیزې ځمکې کمې دي، خو په دې وروستیو کې د دې ولایت د دهقانانو او مسؤلینو په همغږۍ د کرنې سکتور د پام وړ وده کړې ده.